عمران خان مخالفینو د عمران خان صفتونه شروع کړل، وای د عمران خان نه په غیر ملک نه چلیږي، او دا خبره چا کړې ده؟ نوملیک والا رانا سرونه دا خبره کړې ده. هغه رانا سرونه د عمران خان څخه قسم قسم خبرې د کړې دي. عمران خان شهید سړی دی او د عمران خان جیل کې د اوس عمران خان چې جوړېږي زه بهر ډیل کوم او د مرز عمران خان تقریبا اوته برابر شو. عمران خان هیڅ مونږ او بیا غل فوز عمران خان ټیسټونه وکړو، ټیسټونه هم د عمران خان سفر راغله. نو دې څنګه چې له خیراو شو د عمران خان خو نشم نه کوي او د عمران خان عوام پاکستان کې بد شله، د عمران خان د عمران خان د مور بد شلو. نن هغه رانا سونه دا خبره کړې د عمران خان د وخت ضرورت عمران خان په پاکستان په غیر نه چلیږي، نه عمران خان په غیر. نو دا خبره اوس رانا سونه کړې د عمران خان رانا سونه یو پوسټ نه کړ د کور ویډیو نه جوړ کړی، یو غټ پروګرام او غټ پروګرام کې د رانا سونه دا خبره کړې دا بیان کړی دی. نو د عمران خان د وخت ضرورت عمران خان موږ ته لږه اشاره وکړه، عمران خان خیر موږ ورزو او عمران خان صرف موږ ته لږه اشاره وکړه. رانا سونه دا خبره واورېدلې د عمران خان صفت یې شروع کړل. دا رانا سونه دا بیان جاری کړی. رانا سونه دا مې ګرینډ ډایلاګ د عمران خان د رهایی باره کې هم اوس تیار دی. رانا سونه دا خبره کړې ده او د عمران خان مخه اوس خوشله ځکه چې د عمران خان مخالفین داسې خبرې کوي. نو ځکه چې رانا سونه دا اوس خبرې جاری کړي مالدا ویډیو تاسو سره شریک کوم ډېر او د عمران خان په باره کې ډېر خبرونه راځي. عمران خان به انشاءالله ډېر زر هم کېدای شي راخلاص شي ځکه چې د عمران خان د مخه خوښ شوې ده، ځکه چې د څو ورځې کېږي د عمران خان ښه دغه راځي خبرونه راځي. مالدا ویډیو تاسو سره شریک کوم د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ. بټیا کار کوه سره والسلام.